د روژې مبارکې میاشتې پر رسېدو په میدان وردګ ولایت کې د اسلامي امارت په همکارۍ د عزیزي او اسلامي بانکونو په مالي ملاتړ له شاوخوا 200 اړمنو کورنیو سره څه د پاسه 1 میلیون افغانیو په ارزښت د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. دغه مرستې خو د عزیزي بانک او د افغانستان اسلامي بانک له لوري تقریبا ټول افغانستان کې د 100,000 کورنیو سره مرسته شوې چې په میدان وردګ ولایت کې په ټولو ولسوالیو کې دا موږ تقریبا 11 ورځې مخکې له دې ته سروې کړې د ټولو ولسوالیو کې سروې سوي د ټولو ولسوالیو مستحقین راغوښتل شوي دي او په سلګونو کورنیو ته په میدان وردګ ولایت کې مرسته شوې ده. عزیزي بانک او د اسلامي بانک چې نن دا اقدام کړی چې په ټول افغانستان کې 100,000 کورنیو ته دوی مرسته او کمک د یو جماعت نه بلکې د هر 100,000 کورنۍ کې د هر کورنۍ لپاره د څو کسانو تقریبا د شای چې حساب کې د څومره کسانو روزه ماته وکړي او د څومره کسانو اجر الله جل جلاله دغه عزیزي بانک او د اسلامي بانک مسؤلینو ته الله جل جلاله ورکوي. دغه ولایت مسؤلین لا یادو بنسټونو په مننې په ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو غږ کوي چې په دغه مبارکه میاشت کې د اړمنو کسانو لاسنیوی وکړي. زموږ او تاسو هیواد د سلوخت کلونو را بدی خو جنگو زفره هیواد ده تکالیف او مشکلات ګاللې دي نو په دغه مبارکه میاشت کې شیره د هیوادوالو سره شتمن او بډایه خلک او تجاران همکاري وکړي مرسته وسره وکړي نو هیوادوال به دغه میاشت ډیره په خوشحالۍ سره تیره کړي. د دې عزیزي بانک او اسلامي بانک له مسؤلینو کارمندانو څخه یا اور بیا منندوی الله دې ته ډیر خیر ورکړي الله دې ژوند د دنیا کې برکت کړي کوم چې موږ نور تجاران دي وسدار خلک له غوښ بیا احترام نه هله کوو وکوي له خپل خلکو سره کوم کنه وکوي دا نن چې دلته راغلي دا ټول مسلمانان دي الحمدلله ټول نیکان خلک د خیر دی او چا به اقتصاد کمزوري دي چا بخي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د مرستې به تر ډیره ستونزې حل کړي او همدارنګه له ملي سوداګرو خیریه بنسټونو غواړي چې لا نور لاسنیوی هم وکړي. ولا زه خپله ګلکاري کوم خو مولا مې ډېره خوږېږي یوه ورځ مې چې بوځي سبا ته مې بیا نه بیایو په دې خاطر چې زه د مولا درد لرم او کار نه سم کولی او روزه ماته یې له همدغه کاریګرۍ نه پیدا کوم دغه یو 15 شپې 20 شپې بسنه کوي او دغه درد موږ ته زښته زیاته دوا ده لکه کوم یو کال چې موږ ته مرسته کړي. یا عزیزي بانک نه او اسلامي بانک نه ډیره مننه کوم چې دا موږ سره د نورو خلکو سره کومک وکړي. تجارانو نه دا خواهش لرو چې د غریبانو سره د بېوزلو سره کومک وکړي مرسته وکړي. مسؤلین د یادو مرستو د شفافیت ډاډ ورکوي او زیاتوي چې دا مرستې به په ټول هیواد کې 100,000 اړمنو کورنیو ته ورسوي.